دوو ټیمونو کې بنده الله ته ډیر نږدې دوو ټیمونو کې یو چې کله د بنده روجي د الله ته ډیر په نږدېکت کې یو چې کله د قرآن تلاوت بنده شروع کړي نو د الله ته ډیر نږدې شي نو چې د سړي روجي په ژبه قرآن الله اکبر دی به څومره رب ته نږدې وي دی به څومره رب ته نږدې وي د قرآن حفاظو ټوله ورځ قرآن لولئ ټوله ورځ قرآن لولئ د قرآن صداګانې اوچتې کوي بچو کورونو کې ولولئ بیټکونو کې ولولئ کور کې کمرو کې قرآن ختم کوي بیټک کې قرآن ختم کوي خپلو کمرو کې یوه کمره کې قرآن موروئ قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا میاشت هغه ده چې دې کې نازل شوی دی قرآن بچو رب در باندې لوی احسان وکړو رب هم دا نعمت قبول کا رب هم استقامت نصیب کا بچو خود د قرآن تلاوت په نه پرېږدئ او کور کې به بچیا د مور به ډېر قدر کوي بچیا د پلار به ډېر قدر کوي بچیا د استاذ به ډېر قدر کوي بچیا کو نن خلق قطب الدین بختیار کاکی زوتی نو د په شا مور ده نن کو خلق بایزید بوستامی زوتی د په شا کونډه مور ده نن که خلق امام شافعی زوتی د په شا کونډه مور وخه د دې په شا میندې وي میندې ښه بچو یاد بساتئ یوه خیره داسې ده که نه چې کله هغه خیره وشي نو د هغې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی او یوه دعا هم داسې دی چې کله هغه وشي نو د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته دی کله چې مظلوم سړی خیره وکړي په چا دې ظلم وکړو خیره یې وکړله نو د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی ښه بچو دا به ظلم به چا سره نه کوئ ښه په سپېړه به څوک نه وایي ښه په روژه کې به دا ګاډی مار په لته نه وایي ښه دا دیاړي مار به نه وایي ښه دا پروټ والا به نه وایي ښه دی به په سپېړه نه وایي ګورئ مه کوه دا به چرته مظلوم شي ته به چرته ظالم شي او روجه به خیر دی که په سړک کې ولاړ دی خیر دی که په مخې ګیره نشته خو چې مظلوم دی او خیره یې وکړله واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب د دې خیرې او د رب په منځ کې بالکل پرده نشته خو بچو یوه دعا هم شته دی چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پردم نشته که نه داسې دعا هم شته دی هغه دعا کومه ده بچو هغه دعا د پلار دعا ده چې کله پلار د بچي دپاره لاس اوچت کړي د دې دعا او د رب په منځ کې حجاب نشته دی دې کې هم پرده نشته ښه شکر وباسه چې پلار کور کې لري چې یوه داسې دعا لري چې د هغې دعا او د رب په منځ کې حجاب نشته پرده نشته نو بچو بچیا غټ سړی شه خو د پلاره نه غټ سړی شه خو د موره نه غټ سړی شه خو د استازه نه ښه صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی جهاد لزمه خو تا سره مشوره کو نبی علیه السلام ته وی تا نه مشوره علم جهاد لزم خو تا نه مشوره علم نبی علیه السلام ورته فرمای صحابي له مشوره ورکړي وی کور کې دی مور شته کور کې دی مور شته هغه ورته وی او نبی علیه السلام واپس کو ولاړ شه فإن الجنة تحت رجلها ورشه کور ته جنت ستا د مور د خپې د لاندې دی ورشه کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها بچړو حفاظو ناظر اخوانو نن چې کور ته لاړ شي ماسخوتن د مور دی خپو ته به کینی او داسې به وله چاپي شروع کړي وایي بچیه ته څه کېدل تاسو ته هم وایم چې د چا نن میندې شته دی چې نن کور ته ورشه د مور دی خپو ته داسې کښېنه او دا خپې چاپي کوه مور به وایي بچیه ته څه کوې ته به ورته وایي مورې ما ته یو حدیث را ورسېدو چې فإن الجنة تحت رجلها د دې خپو د لاندې جنت دی ما لږ پرېږده زه دا چاپي کوم زه دلته جنت ګورم مور ما دلته جنت لیدلی دی ما د جنت سبق ویلی دی ته وایې زه ستا خپې چاپي کوم زه هم چاپي کا خو جنت دلته نشته د مولي صاحب خپې چاپي کا خو جنت نشته د مشر خپې چاپي کوم چاپي کا خو جنت نشته بچیا که ته هغه خپو چاپي غواړې
چې ته چاپی کې د هغې د خپو د لاندې جنتي. ځوانانو بچو که هغه خپې غواړئ چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی، هغه یو د مور خپې دي. ګورئ بیا به مور نه بیا به مور نه بیا به ګرځې زما خپې به چاپی کې او د بل به چاپی کې. زه به تا ته وایم چې چاپی که ثواب شته خو جنت نشته. که ته ما نه تپوس وکړې چې ما ته هغه خپې وښیې چې زه هلته جنت وګورم، زه به وایم چې هغه د مور خپې وي او هغه نن نشته. هسې مه ګرځه، ځان به نه ستړی کوي. هغه خپې چې وي هغه د مور خپې وي چې د هغې د لاندې جنت پروت و. بچو د مور خپو لځئ، د مور خپو لځئ. نصیحت هم دی، سبق هم دی، درخواست هم دی، وصیت هم دی چې ماسخوتن د مور خپو له ټیم وباسئ، ماسخوتن وله ټیم وباسئ. سبا به بیا داسې خپې ونه مومي چې د هغې د لاندې به جنت یې. ګورئ ښه د مور د خپو د لاندې جنت دی. بچو د مور خپې کلکې ونیسئ ښه. او د رمضان المبارک قیمتي میاشت را روانه ده. صاحب استطاعت خلقو ته وامه، د وس خاوندانو ته وامه چې د چا لږ وس شته دی او طاقت یې لږ شته دی، کوشش وکئ خپل سیز د بل سره نیم کړئ. بچو د وس نه ځان کې دا جذبه پیدا کړئ ښه چې زه به د بل خدمت کوم، زه به بل ته خیر رسوم. زما د لاسه به زه به یوازې حافظ نه یمه، زه به خادم هم یمه، زه به خیرخوام یمه، زه به د قوم نوکر هم یمه، زه به د خپلې علاقې ته خیر هم رسوم. د اوس نه دا جذبه ساتئ چې د رمضان میاشت شروع شي خپل سیز د غریبانانو سره نیم کړه. دم خوند کوي چې ته په درستخوان ناسي او اذان شروع کی او تا سره گیر چاپیره بچی ناسی او ته ښه دوه درې قسمه شربت تې کړی، کجوره درته یوه پرته یو او ډوکې دله تې ایستلی او ته یې کجوره رالی او خورې. دا مزه کوي، خو د تا دا مزم نه ده لیدلي چې په تا اذان رالی او ته په د یو کور په وره کې ولاړې چې هغې کور کې یتیمانان یې و کونډه موري پکې، هغې د سر سوری نه او پتا اذان رالی او ته دند روجه ماته ولېږي او هلته درستخان ولګي هغې روجه ماتئ او ته په وره کې ولاړې او کجوره خولې ته وولې، ته د یتیمانانو په وره کې روجه ماته کې. تا دا مزم نه دی لیدلی که تا دا خوند هم نه دی اخیستی که نه ښه چې ته په وره کې ولاړې او کور کې دی بچی انتظار کوي او د چا درستخوان دی برابر کړی او هغې هلته لپې اوچتې کړي د رب نه دعاګانې غواړي ښه. نبی علیه السلام فرمایي ومن سقا صائما، چا چې په یو روجهدار اوبه وڅکولې یی په ګېډه موړ کو، یو روایت کې اوبه ورکړلې لکه تا وله روټۍ لیږلې وه وی خوړله، اوړه دې لیږلي وو هغه یې پخ کړې ده او په درستخوان یې کېښوده، یی شربت کړی دی اوبه دې لیږلي دي هغه په درستخوان پرتي دي او راویغستلې ویڅکلې. نبی علیه السلام فرمایي ومن سقا صائما سقاه الله من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه، چا چې په یو روجهدار باندې ماښام اوبه وڅکولې سقاه الله من حوضی، په دې کس په الله په قیامت کې زما د حوض نه یو ګوټ وڅکي، اب داسې ګوټي لا یظمأ حتی یدخل الجنه چې تر څو پورې جنت ته نه داخل شوی هغې پورې به دا بنده بیا نه تږی کېږي. الله اکبر. که دا غواړي چې زه د حوض نه یو ګوټ وڅکمه د قیامت د تندې نه محفوظ شمه نو دا 29 ورځې دي وګرځه، خلقو له روجه ماتي اوسه، خلقو له اوړه اوسه، خلقو له روټۍ اوسه، خلقو له اوبه اوسه، دا پې تقسیم کا وایي ته روجه ماته وه او زه به وره کې ولاړ یم، ته اوبه څکه او د دې ګوټ اوبو په بدله کې به الله ماله د حوض یو ګوټ راکوي. ښه ځوانانو، صاحب استطاعت کسانو، دا موقع ده یوه میاشت سره موقع ده، بیا به دا اوبه په کس وڅکئ، دا ګیلاس په پې وڅکئ، ثواب دی خو د حوض ګوټ نه میلاویږي. بیا به روټۍ په چا وخورئ، ثواب دی
خو د حوض ګوټ چې تا ته میلاویږي هغه به په روژه کې ابه یا 29 ورځې یا به 30 ورځې چې دا د حوض ګوټ مقرره روانه ده وګرځئ د غریبانانو تپوس کوئ د کونډو تپوس کوئ د یتیمانانو تپوس کوئ تاسو به د اوس نه ځان له اختر له جوړې بیا اغوست اختر لا کله دی جوړې به م اغوست دا منمه ځان له جوړه کړه زه څه نه وایم ته به ځان له جوړی بچی له به جوړی خپل بچی له ړومبی جوړه که ځان لم جوړه که خو یو سبق زده که ته چې د اختر په شپه ستا بچی د ټیلر نه جوړه راوړي تا ته پته نشته دی ستا دې ګاونډ کې یوه کونډه ښځه وي د هغوی بچي دي هغوی د اختر کپړې نه چې د اختر شپه شي نو مور بچی له راځي بچی مور له راشي پلانکي ماشوم خو خپلې کپړې راوړلې زما کپړې د کم ټیلر سره دي مور ورته کله وی د پلانی ټیلر سره دی کله وی د پلانی سره دی چې دا شپه پخه شي بچی راشي مورې زما کپړې زه به سار څه اغوندمه هغې مور له بل فکر ور نشي هغه مور ورته وي بچیا دا نن چې کپړې راوړلې د دې پلارانو او ته کپړې مه غواړه ځکه چې ستا پلار نشته او دا بچی سملی او دا کونډه ورته ناستی ټوله شپه دې کونډې له خوب نه ورځي دا کونډه جاړي وایي سار به زه دا بچی څنګه رضا کومه دی به زه د اختر مانځه له څنګه لیږم دی به ما نه نوې کپړې غواړي ټوله شپه ستا په ګاونډ کې یوه کونډه لګیا ده د اوښکې د سترګو نه یې اوښکې بهیږي خوب یې بې خوبه دی هغې له خوب نه ورځي او تا جامې اسري کړي او په انګر کې دې ورچولي وایي اسري ماته نشي سار بیا د اسرای پته نه لګي او بچو له دې دوه جوړې کړي د دې کونډې د دې اوښکو تپوس په رب د چا نه کوي دا اوښکو تپوس په رب د چا نه کوي دا به ستا نه کوي ته یې په ګاونډې ته یې رشته دارې د دې اوښکو تپوس په الله په قیامت کې مونږ نه کوي ښه دا کونډه ټوله شپه جاړي وایي زه به دا بچی سار څنګه رضا کوم زه به دا بچی څنګه رضا کوم که دا دې له انتظام کړی او دا اختر ساري او دا کونډه بچو ته جامې واغوستی او دا کونډه لاس اوچت کی او دا یتیمانان بچی لاس اوچت کی زه وایم ته دې په نوې جوړه کې مزه ته دې اډو په نوې کې لاړ نشي ته دې په زړه کې لاړ شي خو چې کونډې او بچو لپې اوچتې کړي او د اختر شپی او رب ته اوازونه کوي او ستا دپاره دعاګانې غواړي ښه شهر المواسات دا د همدردۍ میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته دا د کونډې د کور د معلومولو میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته چې میاشتې تیره کړله او اختر راغی او ترستر پکې رانغی ترس رانغی بس روجې پیدا نه ده کړې ښه روجه یوازې ده نه ده چې ته ماښامه پورې وږې وګرځه ښه دا د ترس میاشته دا د نرم سلوک میاشته دا د خلقو د خیرخواهۍ میاشته رب العالمین دې د ټولو دا حاضري قبوله کړي او رب دې مونږ روغ جوړ رمضان ته ورسوي او رب مونږ له د صحیح عبادت توفیق کنه دا به وفاداري ښه دا به وفاداري انشاءالله دته ما سبق ښودلی دی دې بې وفا کېدی نشي انشاءالله دې به نه بې وفا ښه پلاره که بیمار شوې نو دې بدل نوکر نه نیسي ښه مورې که د خدمت ضرورت راغی نوکر بدل نه نیسي پلاره که د خدمت محتاجه شوې دا بچې به دې سر ته ناسي او په سر به دې زور کوي او دا شمله به دې په مخ پرتی ښه بابا دا شمله به دې په مخ پرتی زه به دې چاپي کومه ښه پلاره زه کو مقتدا یم زه کو پیشوا یم زه کو د قوم رهبر یم پلاره او مورې دا به زه د وره نه بهر یم ښه چې به وره را دنده شمه زه به نه عالم یم زه به نه رهبر یم نه به زه د قوم مشر یم نه به زه د قوم مقتدا یم مورې چې په وره دردنده شومه ستا یو خادم به یم ستا یو نوکر به یم ستا یو غلام به یم پلاره دا پګړی به مې په سري او ستا بولو به راز به غورځومه پلاره وبیني انشاءالله ما ستا سبق ویلی دی پلاره ما ستا مخ پیژندلی دی مورې ما ستا مخ پیژندلی دی ما دې بچو ته د پلار سبق ښودلی دی ښه دې حافظانو ته وامه نن چې کور ته ورشي مور به دې کله لاس ښکلي کله به دې دا پګړی ښکلي کله به دې دا شمله ښکلي کله به دې تندې ښکلي بچیا مور به تا ښکلي خو ته به غلی غلی د مور مخ ته ګورې
مانه به سبق زده کوي ښه ته به غلی غلی د پلار مخ ته ګوري تا ته به پلار وایي چې بچیا ته ولې زما دې مخ ته ګوري زما په مخ خو ګیرم نشته بچیا دې مخ کې ته څه ګوري په دې خو ګیرم نشته او ته د قرآن حافظ یې راکه چې دا چاچی دې ښکل کړه ته به وایي نه بابا ته دا خپل لاس را چې زه یې ښکل کړم زما چاچی به نه ښکل زه به ستا لاس ښکلو بچیا زما په مخ خو ګیره نشته بابا نه به ستا په مخ ګیره هغه حساب به در سره الله کوي هغه معامله دې د الله سره ده خو پلارا سره د دې نه چې زه حافظ یم زه چې ستا مخ ته وګورم ماله الله د یو حج قبول شوي اجر راکوي ما پرېږده چې زه ستا مخ ته وګورم مورې ما پرېږده چې زه ستا د مخ زیارت وکړم ماله الله په دې مخ د یو حج قبول شوي اجر راکوي ستا بچي ته دا سبق یم ستا بچي ته دا سبق یم که ستا نافرمانو ما نه به سبق نه ویلی زه قرآن یوازې بچي ته نه خیم زه د قرآن د استاز تعلیمات هم بچي ته خیم او دی بچي ته وایم بچیا ته پلار پیژنې وی او هم ته ورته څه وایي وی ابو زه هم نه کنه یوازې ابو نوم نه دی کنه مور ته څه وایي امي نه کنه دا یوازې ابو امي نه دی ښه بچیا یو نوم یې ما نه زده که یو نوم ابو امي دی او یو نوم دا دی چې دا د جنت دوه دروازې دي ښه بچیا مور د جنت دروازه ده او زه نه وامه د ټولې دنیا رښتینې قال النبي صلی الله علیه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه نبی علیہ السلام فرمائی پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار دی ښه بچیا دا د منز دروازه ده دا دروازه خطا نه کې بچیا دا دروازه خپه نه کې بچیا ته عالمي خو د جنت د مینز دروازه دی بابا دی ښه مسخوتن بابا سره کېنه دا لاس وله ښکلوه دا خپې وله ښکلوه یاره دې بابا ته به ځان څه ښکاره شي دې مور ته به ځان څه ښکاره شي چې دا عالم بچی ورشي دا شملې په سري او دې ناسې مور له خپې چاپې کوي دا مور به دا نظاره ګوري نه چې دا بچی څه کوي بچیا ته څه کوي زه خو جټه مور یم نه مورې ته بچا ته جټه یې زما مورې زما مورې ښه ستا دې خپو د لاندې جنت دی ښه چې ورشي پلار ته به تا مخکې کتلي خو نن د پلار مخ ته وګوره او دا حدیث ځان ته مخې ته که چې نبی علیہ السلام فرمایي الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه دا بابا زما د جنت د مین دروازه بابا ما نه به نه خفه کېږي ښه ما تعلیمات ویلی دي چې رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده خفګان د رب په خفګان د پلار کې دی ښه بچوړو بایزید بوستامي مور علم له ولېږو وی مور علم لزم وی څه بچیا اله به کور ته راځي چې علم مکمل کې مخکې به نه راځي ښه بچیا خبرې وشولې بچی لاړ 12 کاله علم وکړو 12 کاله پس راغی ورکې چې وکتل شپه ده نو وی که ورته کومه اسې نه چې کور کې مې مور ودی او مور مې بې خوبه شي نن چې بچی راشي ورله ګزار لته را پرېږدي مور د کټ نه راودنګي او بچي ته کټ کولو 12 کاله پس راغلی دی او بار ولاړ دی وی ورله ټک نه ورکوم کور مې د مور خوب بې ارامه نشي زما تعلیم دا دی چې سهار ټیم شو اوبه راوبهیدلې د کوره په ناوګۍ کې وی زه مور مې پاڅېدل ورې وټکه چې وردنده شو مور وی څوکې مورې بایزیدي بوستامي رالم الحمدلله د کونډې مور ارمان الله پوره کو بایزیدي بوستامي وله ورته وی بچیا رب دې رضا که وی نه مورې رب مې نه دی رضا کړی علم مې وکړو خو رب مې نه دی رضا کړی وی زه په ځان پوهېدم چې ولایت الله نو راکړی ولایت جدا شیز دی وی ما وی چې رب نه دی رضا وی مور مې داسې لپې اوچتې کړې چې ربا بایزید زما بچی دی ربا بایزید نظر ازای ما ته رضا شي وی چې مور مې لپې واپس کړې الله را باندې د ولایت دروازې کوله وی ما ته څه پته وه زه په بار ګرځېدلم اوس راته پته ولګېدله چې رب رضا کوي نو کور کې مور رضا که چې رب رضا شي ما ته څه پته وه زه په بهر ګرځېدلم هما مور نه وه رضا کړي بچړو غټ سړی شه خو د پلاره نه غټ سړی شه خو د موره نه غټ سړی شه خو د استاذه نه
د پلاره به نه غټېږي، د موره به نه غټېږي، او د استاذه به نه غټېږي. د دې نه چې غټ شوي دي هغه ورک شوي دي. دا غټ غټ چې اینئ، دا ملکونه چې سنډئ، دا کلي چې سنډئ، دا د پلاره غټ نه د د په شا داسې پلار لپې نیولي، د د په شا په کور کې مور لپې نیولي، ځکه کلي سنډئ، ځکه علم په دنیا کې خور شو. نبی علیہ السلام راغی یو صحابي ته وی ستا د تلاوت आवाज مې په جنت کې واورېده. ما تپوس وکړو چې د څه عمل دی؟ دلته مې صحابي ګرځي او تلاوت کوي، هلته جنتیانو باندې आवाज لګي. وي صحابي تلاوت شروع ده. ما تپوس وکړو چې دا څه وجه ده؟ وی ما ته وی چې دا د قرآن قاریم دی، خو وکانه ابر الناس بامه، د مور ډیر منونکی دی کنه، قاریم دی او د مور منونکی دی. الله تلاوت په دنیا کې ګرځېدو او په جنت کې به جنتیانو ته الله تلاوت اورو. کو علم دې زلول غواړي، که حفظ دې زلول غواړي، بچیا د مور نه بغیر به ونشي، بچیا و بنشي، بچیا و بنشي، بچیا د بابا نه بغیر به ونشي. بچیا زما دا تعلیم دی، زه بچی ته واما ته حافظ شوي، ته عالم شوي، ته به بابا ته داسې نه وایي چې ستا ګیره نشته، ته ګیره خریلی نه. بچی چپ چپ ته به 2 رکعاته مونځ کوي او پټ پټ په ویره به زما د پلار په مخ ګیره راولي، او کله ناکله به بابا ته کینی او دا سر به وله چاپی کوي او دا شمله به یې په دې مخ پرته، دا بابا به دې شملې ته ګوري، یو ورځ به دا بابا په مخ ګیره پرېږدي. خو ته به ورته نه وایې ښه بچیه، ته به بابا ته نه وایې ښه، ته به ورته نه وایې چې ګیره پرېږده ښه. ستا پلار دی تا دپاره د جنت د مین دروازه ده. بچوړو د مور سودا به چا سره نه کوئ ښه، د مور باغیان کېږئ به نه ښه. واورېدل؟ چرې به د مور خلاف نه ودرېږئ، چرې نه به ودرېږئ ښه. کو ټوله دنیا وې ودرېږه، نه به ودرېږي، بس نه ودرېږم.